رب پښتو ژبه د جنت کړي یا می جنت کې پکور پښتونستان وي. ارمان د پښتونستان خدا آغاز تاسو یې. زما په خیال چې د پښتون قوم چې کوم بیل پیژندلو د هغې کې چې کوم اولنی څیز دی ژبه پښتو ژبه هغه تاسو شاعرانو ادیبانو او کوم چې لیکوالان دي کوم چې فنکاران دي سندرغاړي دي د دوی د برکته دا ژوندی ده. الله دې وکړي چې په پښتنه خاوره دا پښتو ژبه د اختیار ژبه شي، د پوهنتون ژبه شي، د زده کړې ژبه شي، د پوهې ژبه شي. یاد ساتئ که چېرته مونږ په خپله خاوره د پښتو او پښتون اختیار غواړو نو اولنی ګام پوهه دی او پوهه په خپله ژبه کې زده کړې سره راځي. ما ته نشته پته یا زه نه یم خبر چې په دنیا کې یو به هم داسې پرمختللی یا د پرمختګ په لار یو ملک وي یا یو قوم به وي چې هغه په خپله خاوره په خپلو بچو ته په پردۍ ژبه کې تعلیم ورکوي او هغوی پرمختګ کړی وي. نه خو ما داسې څوک آزاد یا خودداره قوم په دې خاوره په دې ځمکه لیدلی دی او نه مې اورېدلی دی چې هغه په خپله خاوره په خپل اختیار کې خپل ماشوم ته په پردۍ ژبه کې بنیادي زده کړه ورکوي. دا ستاسو برکت دی چې موږ دلته پښتو وینو اورو او ستایو. کتابونه تاسو هم لیکئ. د الله شکر دی چې یو لیک لوست یو پښتو ستاسو د برکت روانه ده. د سندرغاړو د لاسه دا زموږ ځوانان چې دی د پښتو سره لږه ډېره مینه کوي هغه هم خدای مکه لږ ډېر داسې مذهبي جنونیان چې دی نو هغې پسې هم راغستې ده. الله دې خیر کوي. په کوم صورت چې وي چې په هر صورت کې خپله بیله پېژندلو چې په هغې کې ژبه جامه ده دستور دي دا ژوندي وساتئ. یاد ساتئ که دا تاسو نه لاړ نو تاسو مخکې نه غلامان یو بیا به ورک شئ. نن که پنجاب په تاسو حاکم دی د هغې وجه څه ده؟ تاسو ناپوهه تقسیم یې او ناپوهه تقسیم ولې یې چې نه خو ستاسو په خپله ژبه کې زده کړه شته او نه تاسو په خپلو مشرانو پسې ودرېږئ. نو ډېرې بخښنې سره الله دې وکړي چې مونږ خو او مونږ کې پوهه راشي مونږ په خپلو مشرانو پسې ودرېږو او د یووالي امن او پرمختګ په لار روان شو. ډېره مننه د معظم خان صاحب د نورو ملګرو ټولو ستاسو مننه. د الله په امان.